شپې لمونځ څومره ثواب لري؟ پیغمبر علیه السلام یې نفلي روژې د رمضان مبارک د روژې نه راوروسته بهتره چې دی د محرم په میاشت کې وایي یا ټول محرم یا اکثر د محرم یا عاشورا چې دا بهتر دی او لمونځ د فرضو نه شاته بهتر چې د صلات اللیل ده. چا د دغه حدیث مبارک په تقاضا دا خبره کړې چې تهجد لمونځ د سنت مؤکدو نه زیات ثواب لري، بهتر ده. ځکه بعد الفریضه ویله شوې ده چې د فرضو نه راشاته بهتره لمونځ د شپې لمونځ ده. لیکن مختاره دا ده چې نه، د شپې لمونځ بهتر ده خو د نفلو په نسبت، نه د سنتو په نسبت. د سنتو مقام خو تر نفلو نه جګ ده. دا سنت مؤکد دي، تاکید ده پکې، یو کې سنتیت نشته. د سنت زوایدو د جملې نه سنت مؤکد نه دی. نو د سنتو نه لکه اوس د څاښت نفل، صلات ضحا، یا د ماښام نفل، یا د مازدیګر نه مخکې نفل، تر دغو نفلو نه د شپې نفل ډېر ثواب لري. او قرآن الفجر هغه ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا، په نفس هم ډېر بوج راځي او حضور هم ښه برابر وي. دا چې خواهشات پرېږدي د بسترې نه جګېږي، نفس ښه محکوم کېږي، خدای ته ښه تابع کېږي. تدریب د نفس تعلیم تربیه د عبادت لپاره ښه راځي او ورسره هلته په لمانځه کې حضور ښه برابري. څوک تا ویني؟ شپه ده، توره شپه ده او په شپه کې لګیا د خدای پاک د رضا دپاره او په خپله عبادت کې حضور هم برابر وي. د ورځې خو دا وغږېږه چورت کې بند شو، دا ووینه چورت کې بند شو، مختلف قسم عوارض وي.